د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ملتیا لغمان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د هر اړخیز امنیت ارزونه وکړه. د وږي اسمبلۍ په 28مه نیټه د افغانستان ملي دفاع وزیر ستر جنرال اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال مسعود اندرابي، د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون رئیس خان آغا رضایي، د ولسي جرګې دفاعي چارو د کمیسیون رئیس میر حیدر افضلي په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر د یو ګډ پلاوي په توګه د لغمان ولایت د امنیتي حالاتو د ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر وکړ. یادو مسؤلینو په دې ولایت کې د لغمان والي سره په داسې حال کې وکتل چې مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار امنیه قومندان، د 201 سیلاب قلی اردو قومندان، د ملي امنیت رئیس، د درېمې پلې لوا قومندان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم حضور درلود. له مرکزه راغلیو دفاعي او امنیتي مسؤلینو د لغمان والي رحمت الله یارمل سره په ځانګړې ناسته کې د دې ولایت د امنیتي حالاتو د لاښوالي په اړه ځینې پلانونه او طرحې شریکې کړي. همداراز د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان د یو خبري کانفرانس پر مهال د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. لغمان د امنیتي وضع ارزونه او هغه اقدامات چې باید وشي او د صلح په تړاو د آینده پروګرامو او پلانو په تړاو له والي صاحب، معاون صاحب او ولایتي شورا او لوا قومندان صاحب، امنیه قومندان او رئیس د امنیت سره د هغوی د مشکلاتو لیدنه او له هغوی سره دا مسایل شریکول. موږ خپل تدابیر هم لرو او مخکې قومندان صاحب دوی سره هم په همدې اړه خبرې وکړې. انشاءالله هیڅ ځای به په افغانستان کې نه د سقوط په حالت کې وي، نه به سقوط کوي. انشاءالله ډیر زر به هغه د حوزو عدم چې کړی وه هغه نوی تشکیل چې جوړیږي د ښار د لا امنیت ښه والي لپاره په هغه هم خبرې وکړي او په عین حال کې موږ په دې هم خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامې نیولې چې ماینونه او د وژنې او د چسپکي ماینونه دا چې ملکي کسانو ته مرګ جوړه اړوي، په دې په هکله د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار ښوونې وشوې. هغه خو یو اداري پروسو ته ځي او ډیر ژر به هغه وشي. هغه انشاءالله منظور شوی دی. هغه 2 حوزې او څه چې موږ مخکې ځل ویلي وو هغه اداري پړاو خلاص شي، زر تر زره بالخیر هغه کسان به هم راشي او هغه بمزې به شروع. یا د چارواکو په هیواد کې امنیتي حالات د ډاډ وړ وښود او همدارنګه په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو په اړه هیلهمندي وښوده او ویل چې په هیواد کې د سولې راتګ لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی. Well, first of all, I came to see the governor because he's a friend of mine and we work together very closely in Zabul province, but I wanted to come visit him out here. But we talked several topics. We talked about the peace process, the discussions going on in Doha. We talked about the security situation. We talked about the Afghan security forces. And what I'd just say on that is, one, while we think the discussions in Doha are very promising and important for the Afghan people, we also know the Taliban violence has to go down. Personally, I'm a little concerned about civilian casualties, the results of bombs that civilians keep striking. But we need to bring the violence down, and that is the will of the people. And at the same time, we talked about what the Afghan security forces will do to protect the peace. لدې وړاندې هم لغمان ولایت ته د امنیتي دفاعي او نورو لوړ رتبه چارواکو سفرونه ترسره کړي دي.